شاه صابر صاحب شعرونه یې راته ډالۍ کړه. د دغې هوسټ ته به هم دغه دوه شعرونه ډالۍ کړمه. بیا راځم خپلو غزلو طرف ته. وایي چې شپه به د مینې په کیسو تېروو، شپه به د مینې په کیسو تېروو، نورې خبرې به سحر کېږي. زما صابره ستا د مینې په نوم ما سره هره ورځ شر کېږي. په سټیج ناست مشران او کشران د هغې ډېره زیات شکریه ادا کومه. د هغې په اجازت باندې کشران ما ځکه وویل چې څه سټوډنټان پکې زما د ډپارټمنټ دي، زما نه کشران دي. د هغې هم ډېره مننه کومه. ښایسته شعرونه یې شریک کړه. دلته شمس صاحب هم ناست دی او ورسره دې طرف ته په څنګ کې شاهد علي شاهد صاحب دی. نو شاهد صاحب که ستاسو اجازه وي دا دوه درې ټپې دي ځوانانو ته به هغه هم ډالۍ کړم او حمزه هم ناست دی. حمزه هم ناست دی. د پښتو نوموړی سندرغاړی دی. د پښتو ادب سره یې بلها مینه ده. نو دغه ځوانانو ته او حمزه ته دغه دوه درې ټپې ډالۍ کومه چې زما قسمته څه دې وکړل، زما قسمته څه دې وکړل، غبرګې څپېړې خپل تندي له ورکومه. زما قسمته څه دې وکړل، غبرګې څپېړې خپل تندي له ورکومه او هغه دې بله ځان له وکړي، هغه دې بله ځان له وکړي. په ما دې نه تړي همزولو ته شرطونه. حمزه وایي چې هغه دې بله ځان له وکړي، په ما دې نه تړي همزولو ته شرطونه. او اماني زړه مې درله در کړو، اماني زړه مې درله در کړو، بې ننګه یاره تا پرې اور ولګونه. غزل ته به لږه خاموشي اختیاروئ. امید دی ستاسو به خوښ شي چې ستا خوښه شوي وه بازار کې دا هغه را نه وړه، ستا خوښه شوي وه بازار کې دا هغه را نه وړه. سبا اختر دی دا خو ما له لپټه را نه وړه. صدر صاحب لږ زما دې غزل ته غوږ کښېږدئ پلیز. ستا خوښه شوي وه بازار کې دا هغه را نه وړه. سبا اختر دی دا خو ما له لپټه را نه وړه. هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن، هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن، نه شوې سپرلې نه شوې سندره دا ټپه را نه وړه. هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن، نه شوې سپرلې نه شوې سندره دا ټپه را نه وړه. دا ولې دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځوم، دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځوم. منم چې راغلې خو نظر کې دې لمبه را نه وړه. دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځوم. منم چې راغلې خو نظر کې دې لمبه را نه وړه. ټوپک خورومه علم نه خوروم بیا هم روان یم، ټوپک خورومه علم نه خوروم بیا هم روان یم. یا صبرناکه خدایه قام ته دې تیاره را نه وړه. ټوپک خورومه علم نه خوروم بیا هم روان یم. ای صبرناکه خدایه قام ته دې تیاره را نه وړه. د څومره وخت نه د راتلو دې نېټې ښودې، د څومره وخت نه د راتلو به دې نېټې ښودې. ګل اختر شو د اخلاص که رشوه را نه وړه. ما چې چا ته خپل سینګار کوو نو څه شو؟ غزل دی دغې ځوانانو ته ډالۍ دی او ستاسو په نوم چې ما چې چا ته خپل سینګار کوو نو څه شو؟ ما چې چا ته خپل سینګار کوو، ما چې چا ته خپل سینګار کوو نو څه شو؟ ما چې چا ته انتظار کوو نو څه شو؟ څانګې پلیز لږ ور غوږ کښېږدئ، ستاسو به ډېر خوښ شي. وروسته مطلب د شعر نه بعد که تاسو چېرته لاسونه پړقوئ یا چغې وهئ نو شاعر ته اندازه کېږي چې یاره شعر به یې خوښ شوي، خو تاسو مخکې چغې وهئ نو ما چې چا ته خپل سینګار کوو نو څه شو؟ ما چې چا ته انتظار کوو نو څه شو؟ څانګې وانګې چې مدام تلو په کوڅو مو، څانګې وانګې چې مدام تلو په کوڅو مو، چې تګ زموږ په لار کوو نو څه شو؟ لږ خو یې د پېښور زلمي اوره، لږ خو یا د پېښور زلمي اوره چې صفت یې ستا د ښار کوو نو څه شو؟ لږ خو یا
شو چې ټپه به یې په سر د ملکڼ کړه چې ټپه به یې په سر